کړی دی چې د زنانه دپاره حمل کې د حمل تحدیدول یا د هغې وخت د هغې دپاره برابرول چې هغې ته دغه وایي منصوبه بندي ورته وایي د بچو دپاره منصوبه بندي ډېره چې داسې دوایي وخوري چې کال 2 کاله بچي نه راوړي داسې شی استعمال کړي چې کال 2 کاله بچي نه راوړي دا جایز دی او که نه الجواب اصل دا دی چې دا کار نه جایز حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم تزوجوا الولود الودود د هغې زنانه سره واده کوئ چې بچي ډېر راوړي او په خاوند باندې مینه یې مینه ناکه ښځه یې ولې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه غواړم چې زما امت د نورو امتیانو نه ډېرې بعض حالاتو کې دا کار جایز دی لکه زنانه بیماره شي یا ډاکټر ورته وایي چې نور بچي ته بالکل نشي راوړی ثقه ډاکټران ورته دا ووایي دغه شان بچي کال په کال راوړي به د هغوی تربیت نه کیږي د هغوی ساتل ګرانې ټول ماشومانان دي کال په کال راوړي جاړي یو شی بل شي نو که داسې وقفه پکې کوي چې کال 2 کاله د دې کې څه حرج نشته خو بالکل بندول یا د اوږدې اوږدې وقفې کول په کلونو کلونو نو دا ناروا دي او بالکل بچي بندول دا د بچو وجل دی لکه ونه چې الله سبحانه تعالی منع کړې ده د یو سړي بچي پیدا شي او دی په قبر کې خښ کې ژوندي او یو سړی بچي په دې طریقه مړه کوي چې بالکل نه پیدا کېږي نو د دواړه یو شان دي دم بچي وجلي دم وجلي دا په شریعت کې نشته او دا د هغه خلکو خبرې چې ایمانونه کمزوري چې رزق او دې شو رزق په الله دی زموږ د رزقونه موږ له چا راکړي خو الله سبحانه تعالی راکړي ډېر خلک پکې دي چې پلار نیکه نوڼۍ ډوډۍ هغوی ته نه میلاوي د نن هغه کروړپتیان لکپتیان دي نه کوم ځای کې دا رزق د کوم ځای نه راغی مور پلار سره خو نوڼۍ نه وه روټۍ جیداد نه و کور نه و هېڅ نه و اوس هغه سړی کروړپتي لکپتي او داسې به کوم ډېر شته چې مور پلار نیکونه کروړپتیان لکپتیان و هغه په خپله ورسره غریب دی سوال کوي یو ته بل ته ناست دی حالانکې د پلار نیکه ښه جیداد و ښه رزق وارث نو رزق معامله دا ټوله چا په لاس کې ده د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده او حدیث کې دا راځي د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت دی وایي كنا نعزل والقرآن ينزل صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی وایي موږ به عزل کوو او قرآن نازلېدو او عزل دې ته وایي چې یو سړی د ښځې سره کورواله کوي او کله چې د مني وتو وخت راشي نو دا مني بهر وباسي د دې لپاره چې بچي ونه شي نو هغوی به دا کار کوي والقرآن ینزل او قرآن نازلېدو د دې څه مطلب دی مطلب دی که زموږ دا کار صحیح نه وی نو الله به پیغمبر ته ویلی وی چې ستا د ملګري دا کار کوي او دا کار څه دی دا غلط دی نو صحابه کرام دا کار کړی دې لپاره چې سړی شي لږه وقفه پکې وکړي دې لپاره چې ماشومانان بیماران دي یا دا ښځه بیماره د کمزوري شوه یا کال په کال به د دوی تربیت لږ ګران شي نو هېڅ خبره نه ده والله اعلم